الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم صدر محفل او راغلي درنو شاعران صاحبان سيرة تدريس دراسة بالمخي تناسبش حنيف باسل او دس نور رانا مشاران شاعران اغويتا دي پروگرام سفر افضل رکھلے او داوی دفارا مطلب نیک خواهشات دا نبی مولانا دا عبدالرحیم روحانی بابا بنو جوڑا دا عبدالرحیم روحانی بابا تمام پر آخر ہے جوان آخری پروگرام جو بارے کے تعبت روشن اور دیر خم آمد کو دفعہ انگریزی کتاب سیلفش مطالب نامہ ہم مارنس کرکر نو دا خپل خوشبختی ګڼم چې زموږ لوی شاعر چې کوم دی نو هغه زموږ په ژوند کې راغلی موږ ورسره کېناستو تاسو یې چکرې ورسره ولګولې ګپ شپ او ډېر په ژوند مهم انسان او ډېر لوی ادیب او شاعر او خبره تاسو کوله ماته چې دا شرافت علي صاحب ته راغلی دوی راغلي دوی ویل چې تاسو په ادب سره ووایئ نو خبرې خو ډېرې وي نو وایم ځکه چې دغه بس کېدی چې دې ته حاصل نه کړي خو مطلب اظهار لکه مطلب په ماحول کې چې څه کېږي نو هغې ته به موږ یو ردعمل پېښ کړو یو عکس العمل به ورته پېښ کړو نو اوس خبره داسې ده چې دا عکس العمل چې کله د یو قام ادبي سطح اوچته وي او هغه هم په دې وجه باندې اوچتی چې یاره په هغوی کې داسې ادیبان او داسې شاعران پیدا شي چې په هغوی کې هغه جذباتي ذهانت وي اوس یو اصطلاح ده ایموشنل انټیلیجنس چې هغه د خپل قام په صحیح طریقه باندې راهنمایي وکړي ځکه چې شاعر او ادیب دا د قام سترګې نو چې سترګې ورځي نو بس د هغو هم داسې کړندو روان نو لکه د پښتو کې مفهوم الله تعالی ډېر ښه شاعران راکړي دي لکه زموږ کوم مشران خوشحال بابا رحمان بابا غني بابا او دغه شان حمزه بابا دغه شان نور شاعران هم شته خو لکه خبره داسې ده چې د کوم قوم ادبي سطح اوچته شي نو په هغوی کې برداشت پیدا شي په هغوی کې ټهراو پیدا شي هغوی کې ایموشنل انټیلیجنس پیدا شي او د ټولو نه غټه خبره پکې دا ده چې د انسان سره پکې محبت پیدا شي دې ته په انګریزي کې امپتي وایي نو دا د ټولو خبرو بنیاد دی امپتي د انسان سره محبت لکه که خیال مو کړی وو نو زموږ کوم سماج چې په موجوده وخت کې دی خلک کوششونه کوي لکه دغه خلک چې د چا ادبي سطح اوچته وي هغې ته زموږ د عوامو چې کوم ځای مدننه کېږي لکه مطلب دته نه اټریکټ کېږي لکه دې ادیب ته دا ادیب د خپل وخت نه مخکې پیدا شوی دته څوک غوږ نه ږدي او لکه مطلب دا ده چې د ده چې کوم څیز دی نو په هغې باندې لکه عمل نه کېږي خو په هر حال دا موضوع ډېره زیاته داسې وسیع او عریض موضوع ده زه چې کوم دی نو په دغې کې نه پرېوځم خو داسې به وکړم چې خپل یو کلام او په تاسو ته واورو مختصر شان د څو شعرونه عبدالرحیم روحاني بابا خبره نو هغه ډېر په ژوند مهم انسان د هغه یو شعر ما رایاد شو نو هغوی وایي چې زما زړګی د ماشومانو زړګی زما زړګی د ماشومانو زړګی د وروسته شپو ګلاتوب کلمې او زما زړګی د مستانو زړګی دا بې مستۍ سړیتوب کلمې نو دا د عبدالرحیم بابا روح خاک زه اوس خپل یو څو شعرونه تاسو ته واورم او بیا ستاسو ته رخصت اخلم او زما یارانو د غفلت په اوږدو پښتنو زما یارانو د غفلت په اوږدو پښتنو وخت انتظار د هېچ چا نه کوي لیونو پښتنو ولې تقسیم شولی په دغو فرقو کې تاسو ای په کلمو دا روان ورو ورو پښتنو د کامیابۍ راز کړی معلوم دی ویشتمې صدۍ د کامیابۍ راز کړی معلوم دی ویشتمې صدۍ ځان د وهمونو رابهر کړی جنګیالو پښتنو واورئ زما د زړه اواز
د تیارو پښتنو او هغه شیخان به روان نشي د عرفان په لاره هغه شیخان به روان نشي د عرفان په لاره یره ریا چې وي بنیاد د عقیدو پښتنو او غني سحر باندې اختر د خوشحالو به راشي غني سحر باندې اختر د خوشحالو به راشي که شعوري توګه آزاد شول ګلالو پښتنو